شین پروډکشن مرګرو دا زماره دی مرګرو چینل دی دا ولا لایک کې پالو کې ولا شیرینګ ولا اوکې زما د یار یو چینل دی په یوټیوب باندې شین پروډکشن واینز په نوم باندې یوټیوب چینل دی چې څونه زما فین دی څونه زما یاران دوستان دی کوم کسان زما نوي دي او کوم کسان زاړي دي هغه ټول ته مې یو ریکویسټ دی چې دا سړی چې کوم دی لایک کې دا چینل سبسکرایب کې السلام علیکم مینوالو دا چې موږ راغلي د مردان ټیک شو یو زموږ شین پروډکشن دا چینل دی کنه بچی دا لایک کې سبسکرایب کې او دومره مخکې بوزه چې زره نه یې شو لیلا پکې وګوره لیلا په ګډو کې نه ګډو کې خاري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانو ملګرو کم چې زما د زړه ارمانو چې د صادق صاحب سره ملاویږم او د دې ټیم سره به ملاویږم نو یقینو که چې دې موږ له ډېره زیاته مینه راکړله او زموږ یې ډېر زیات عزت وکړو بل ډېر پښتانه خلک دی نو د صادق صاحب ته ډېره زیاته مهرباني کوم او دړه نه د شکریا ادا کوم بل دی چې کله زه یو ویډیو کې ګورم نو زه د زړه نه ګورم یو خو لکه هسې زه د زړه نه ګورم زه پرې ډېر زیات مین یم زما ډېر زیات خوښ دی صادق صاحب تاسو څه وایئ ډېره مننه دا ملګري څو خبرې وکړې چې زما د زړه ارمانو دا باندې زه ډېر عجزه انسان یم او زه په خپل ټیم کې د ټول ټیم ته ما یو خبره کړې ده ګورئ تاسو لکه څوک راشي یو به چې کوم ځان قرنا کوي نه چې یار زه په میډیا باندې کار کوم زه څوک یم دا د سوشل میډیا چې کوم دی شهرت دی نن به یو سبا باندې د خلکو مینه واخله یو ځل نو دا پښتانه دي چې یو پیری مینه درکړه نو په زړه کې د غټ ځای درکوي او که یو پیری چې کوم دی تا نفرت ورکړه او دوی زړه نه وغورځولې نو که ته به الهام ښه سړی شي بیا به ځای نه درکوي نو دا د دوی مینه ده دویمه خبره دوی دا وکړه چې یاره موږ سره په مینه میلو شو نو دا موږ له پکار دي چې ستاسو په وجه باندې موږ شهرت واغشته عزت واغشته چې تاسو له موږ عزت در نه کړو نو موږ له څوک هم عزت نه راکوي او بله ملګرو زما د یار یو چینل دی په یوټیوب باندې شین پروډکشن واینز په نوم باندې یوټیوب چینل دی چې څونه زما فین دی څونه زما یاران دوستان دی کوم کسان زما نوي دي او کوم کسان زاړي دي هغه ټول ته مې یو ریکویسټ دی چې دا سړی چې کوم دی لایک کې د چینل سبسکرایب کې په دغه وجه باندې چې موږ پښتانه چې یو بل سپورټ نه کوو نو څوک به هم سپورټ کوي څوک به چې کوم دی موږ یو بل ته ګورو نو د یو بل نه چې کوم دی حسد او بغض او کینه وباسي او یو بل د مینې نه سپورټ کوي زموږ پښتانه په دې ټوله نړۍ کې بس مړه هغه خلک وایي که نه وي د سمندر هغه یو ګوټ یو موږ د ټول سمندر په مقابله کې موږ یو ګوټ یو نو دا یو ګوټ پکار چې موږ یو بل سره موټو شو او یو بل له سات ورکړو خوشحاله اوسئ آباد شو زما دا یار شین پروډکشن واین چینل ورسره مه هېروئ د صادق صاحب چې موږ دا مینه ولیده نو ته یقین وکړه د 400 خلک خو ډېر زیات پښتانه خلک دی او ډېر غیرتي خلک دی خو چې هلې پته ولګي چې چا سره د واسطه راشي نو زموږ کومه مینه راکړه نو والله چې دا ټوله 400 را باندې داسې په دې زړه مې ډېره خوږه ولګېده د مردان د سیمې نه ګجرات بخشالي نه دغه مېلمانه راغلي دي او نن موږ سره چې کوم دی د عمرزو نو لومبۍ خو چې کوم ستاسو یو جهان مننه چې زموږ علاقې سره دی موږ له هغه تاسو کومه مینه راکوئ نو هغه یو جهان مننه بیا خاص کر د مردان د سیمې د خلکو به زه صفت دا وکړم چې کله مردان والا خلک موږ له راځي نو ډېر زیات مینه ناک دي بل پښتانه خلک دي بل غیرتي دي چې کله هم راشي نو موږ سره ګپ شپ ولګوي او کار هم پکې دا خوښ دی چې تا خبر نه کړي نو دوی خبره نه کوي یو د اخلاق مظاهره کوي که نه نو قدرمن شئ مېلمنو راتګ یو جهان بیا مننه او زما د مردان چې څومره زلمي د دغه بخشالي د علاقې ما ویني نو هغوی ته زما په دواړه لاسه سلامونه او دعاګانې دي او کوشش کوئ چې یو بل سره مینه محبت قایم وساتئ غرض ژوند دی موږ پښتانه چې کوم دی په نفرتونو کې ژوند تېرو دغې نه چې کوم دی اسم نه جوړېږي بل مینه محبت قایم کړئ او د نفرت دا دنیا چې کومه دا ډېره کمه وي او محبت دا دراز دنیا وي محبت دنیا ته راشي ها صادق صاحب چې کوم دی ډېره زیاته مننه چې موږ له په دې دونه سخت او دې دونه بیزي ټایم کې موږ له ټایم راکړو نو اوس په کوشش کوو چې ګوهر صاحب دی یا د دې د ټیم چې کوم نور ملګري دي نو کوشش کوو چې هغې سره هم تاسو ملو کړو باندې بره لیک پروت دی څه خشي او ټک ولا ورکې او ښکلې خاکي ته راشئ شین پروډکشن مرګرو دا زماره دی مرګرو چینل دی دا ولا لایک کې پالو کې ولا شیرینګ ولا اوکې
او دا دوی غټ ارمان دی ما تاسو ته مخکې ویلو چې دا وری مخونه بار وکړي نو دا راتلونکي وخت دا ماشومان چې کوم دي دا مطلب راځي تاسو د خپل ټیلنټ ښیي نو دا دوی را چې شین پروډکشن چې کوم دی دا ولا تاسو لایک کې سبسکرایب یې کوي ولا چې دوی ماشومان هم ستمه پیدا شو دوی دا غواړي چې خپل ټیلنټ تاسو مخې ته راولي نو مرګرو دا ولا سبسکرایب کې ډیره مهرباني تاسو ولکه السلام علیکم مینوالو دا چې موږ راغلي د مردان ټیک شو یو زموږ شین پروډکشن دا چینل دی کنه بچی دا لایک کې سبسکرایب کې دومره مخکې بوزه چې زره نه یې شو ٹھیک ده الله حافظ مونږ چې ډیرو خلکو له تلیو خو لکه داسې مینه چې کومه ده نو دا مونږ په لومبي دل ولیده او ته یقین وکړه چې د دې اخلاقو ته مونږ وکتل نو زما سره هغه الفاظ نشته چې زه دې شکریا ادا کړم ډیره مننه سر ډیره شابه بچی شابه مجنونه ګوي زما بچی زما شابه تکشه کله چې د بیبي پارت راشي نو بیبي سره به لازمي چې کوم دی دا جګل به موجود وي نو دا جګل چې کوم دی د ګټ اپ دی وخت بدل دی نو هغه ګټ اپ چې موږ دی کله وینو ته یقین وکړه ما خدا اندازه چې د خپل کلي نشم ټینګ بل د دې کار کې چې کوم دی کې یو سادګي ده سادګي پکې داسې چې دی هغه څه نه خي چې کم موجود دي هغه د ویم یې هغه غټه خبرې پکې نه خي کوم چې نن سبا د حالات چې یا څنګه دي په ماحول مطابق ویډیو جوړي ډیره زبردست اصل خبره دا زړګي کنه کله چې دا څومره وایي دي کنه د هر څه په کار دي چې یو بل قدر وکړي او بیا زیات کړ د مینوال قدر وکړي ولی چې موږ په مینوال باندې آباد چې مینوال ژوندي نو موږ به ژوندي وو چې مینوال ني یو تاسو یې ما د خدای ظالمانو سپک دتی یې دا خبرې به نه کولې خبره تاسو کړه بیا الله خوشاله کا دا موږ خواږه درانه لکان دي بیره چینل چې کوم دی دا لایک کې سبسکرایب کړئ او موږ مخته بوله چې دوی سوچ کړی ځکه چې څومره د مینوال یې غونو راغی د دې ډیره مننه او الله دې د دې دون عزت کې سونه چې موږ وکړو او خدای پاک دې ټول عمر بره بوزي ان شاء الله دې ډیره ډیره مننه شابه يا خيري ده خد الدم قيمة خيري را الله يبارك خير واسي ان شاء الله نصيبه مجنونه خفيره تنقك اخيري من قيدي بيابا ليلاس تاشي